السلام علیکم ملګرو، جاوید رحمان یم. دا وګورئ ښه، دې بابا ته وګوره، دې خو زمونږ دې خوارکۍ ته وګوره. دا زمونږ د پاکستان حال دی، د غریب عوام دا حال دی. همیشه چې دی نو چې کوم ذلیله کېږي او خوارېږي که نه، بربادېږي، هغه غریب عوام دی. که مونږ چېرته سوچ وکړو که نه، نو په دې کې به یو داسې سرمایه دار یا داسې مالداره کس مونږ ووینو چې په دې د وړو په دې لینډ کې ولاړ وي، یا مطلب هغه چغې وهي، یا هغه په لاس کې پیسې نیولي. دا وګوره خلکو څومره غټ غټ بلډینګونه جوړ کړي دي، پوه شوې. خو د غریب سړي سره بالکل څه دغه نشتی، غم نشتی چې هغه به څه کوي. مهنګایي ته تاسو وګورئ، نو بالکل مهنګایي چې نن سبا اوړه چې دي، اوړو ته وګوره، غوړو ته وګوره، هر شی راوړئ، یوازې اوړه نه دي، هر شي ته وګوره، بالکل د اسمان سره خبرې کوي. دلته کې په روډونو باندې خلکو ماشومان راوستي دي، زنانه راوستي دي، بوډاګان راغلي دي، زمونږ خویندې میندې، دا ټول خلک راوتي دي، په دې روډونو باندې ولاړ دي، په اوړو پسې ګرځي. چېرته منډې وایي اوړه اخلو، چېرته منډې وایي غوړي پسې ځو، دې شي پسې ځو، هغه شي پسې ځو. څه شوه زمونږ حکمرانان، کوم چې په جلسو کې چغې وهي، کوم د کومو جلسو ته چې مونږ پښتانه او مونږ غریب عوام ځو، د هغو جلسې آبادوو، د هغو درنې آبادوو، او هغو له مونږ هلته کې د هغو سره ساعت ودرېږو، د هغو جنډې مونږ اوچتې کړي وو، مونږ د هغو جنډې چې دي نو په هوا کې لهراوو، چې تاسو ووټ دوله ورکوئ، تاسو ووټ دې له ورکوئ، فلاني له ورکوئ، ډینګلي له ورکوئ. څه شو هغه خلک؟ راشئ ګرانه ووایه، تپوس وکئ په دې عوام باندې څه کېږي. خلک په سایکلو باندې راغلي، په موټر سایکلو راغلي، بس هر سړی په دغه شور شرابه کې دی چې ماته بورې وړه میلاو شي، زه خپلو بچو له ماښام کور ته یوسم. دلته کې وګورئ په دې ټرک باندې څومره رش دی، څومره خلکو پیسې نیولي دي. قسم مې دي چې ډېر زیات افسوس مقام دی زموږ لپاره. دا خلک چې دغه ځای ته دې کورسو ته دې دغه ته رسېدلي دي، نو دا هم زموږ خپله غلطي ده، مطلب دا موږ رسول دی. که زه ویم نو دې کې وګورئ د هغو هم څه ګناه نشته، ټوله ګناه زموږ ده، زموږ د عوام ده، زموږ د خلکو ده. مطلب موږ یو بل سره اتفاق نه کوو، موږ یو بل سره په دغه کې نه ودرېږو چې راشه موږ د دې ټولو خلاف اواز اوچت کوو. موږ څه کوو په فیسبوک باندې، په سوشل میډیا باندې دغه کوو، سیاست کوو، او د هغه داسې وکړم، د عمران خان داسې وکړم، او د نواز شریف داسې وکړم، د مولانا داسې وکړم. موږ په هغو پسې خبرې کوو، نور په منځ کې چې دی نو غریب عوام تباه دی. دومره رش دی چې خلک یو بل له پاسه، خلک یو بل ته ختل دي او دغه کوي اوړو لپاره.